او کچیرته ښځې په پرده کې کار وکړي، په حجاب کې وکړي او شرعي او اسلامي اصول په نظر کې ونیسي، په هغه حالت کې دا نو په نورمالو حال کې کېدای شي ښځینه د پر څنګه جلاوي پردې مې پاتم خوندي وي چې له ټول نه کورونی افغانان ته مهم ده د مسلمان په صفت باندې وجيبه ګرځي. هغه په استثنایی حالت ته اوسم کېدای شي چې برخې هغه داسې قوانين رعایت کوي هغه تر کنټرول لاندې دي او اړتیا پکې خځو ته ډیره ده. هغه کېدای شي استات ولري خو په عموم کې مؤسسات کې د شي تصور دوی د رعایت کړي د نیم کال تجربه ثابت کړي چې نو بریالي. ښه او اوریدونکو ته ورکو زما ورستۍ پوښتنه اسې د وضاحت لپاره تاسو څو ورځې مخکې ویلي و چې د ملګرو ملتونو ادارې په دې امر کې نه راځي، هغوی په اصطلاح مستثنا دي. په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ. د ملګرو ملتونو ادارو کې هم د افغان میرمنو باندې بندیز دی او که نه؟ پیغام ما د سند ویلي چې د اقتصاد وزارت لخوا په حکم کې څه ویل دغه مطابق حکم تطبیق شوی ده. هر صورت موږ په برخو کې سي خزینه تر کنټرول لاندې نه وي غوي د نارینه سره خلط کار کوي او باید برخې جلاوي کار ونه کوي ځکه دا د شریعت مطابق اصول دی او دا باید عملي شي. ښه مننه.